سلامونه او نیکی هیلې زما ټولو لر بر افغانانو خویندو ورونو بچیانو. نننی لایف په درې شیونو باندې دی. یو د پی ټي ایم د برمنګم انقلابي کاروان په باره کې چې موږ د پی ټي ایم دپاره الحمدلله ډیره زبردست پروګرام وکړو په برمنګم کې. او په برمنګم کې یو روډ چې د المراک په نوم پورې باندې دی تقریبا 1 ساعت هم بند کړی و په انګلینډ کې. په دې باره کې به خبرې کوم. بل زما د پیجونو په باره کې زما پیجونه هم مشکلات سره مخامخ دي. یو نوی پیج مې جوړ کړی و، هغه هم د بندېدو په حالت کې په هغې هم درسره خبرې کوم. او بل د لطیف افریدي صاحب، لطیف لالا چې ایډوکیټ وکیلو په زموږ په ښکته مقبوضه افغانستان کې هغه شهید شوی دی، د هغې په باره کې خبرې کوم. د شخصي دشمني په باره کې هم درته خبرې کوم چې آیا د شخصي دشمنۍ شاته د پنجاب لاس شته او که نه شته. زه به خبرې کوم، نورو به قضاوت په تاسې پرېږدم. اول د ټولو لرو برو افغانانو ته مبارکي ورکوم، بیا خصوصا د برمنګم د انګلینډ د برمنګم ځوانانو ته، افغانانو ته، نورو ښارونو هم راغلي وو چې تاسې د برمنګم د پی ټي ایم د انقلابي کاروان حصه جوړه شوی او ډیر یو زبردست پروګرام وشو. یو داسې پروګرام وشو چې پروګرامونه به ډیر شوي په انګلینډ کې. خبره کوم، د نورو ملکونو خبرې نه کوم، خو الحمدلله د برمنګم پروګرام انتهایی منظم پروګرام و. ډیر زیات افغانان راغلي وو، ډیر زیات تکلیف ایستلی وو، حال مکمل. یعنی دا د غم نه و چې خلکو دا فکر کو چې یعنی حال به ډک شي. حال ډک څه چې حال کې بې ځای نه و. دومره افغانان، دومره پښتانه راغلي وو د پی ټي ایم په حمایت کې. او الحمدلله دغه وي. زه فقط یو ویډیو سره خپله شیر کوم، بیا تاسې سره خبرې کوم، په باجواب هم خبرې کوم. تاسې زما یو ویډیو وګورئ چې زه تاسې سره دا ځینې موږ ته دغه راکوي که نه چې تاسې جی تاسې لږ بار راوځي جي که نه په کوټو کې ناست هسې بدماشي په کوټو کې کوئ یا مبارزه په کوټو کې کوئ، نو هغې دپاره به انشاءالله جي دا ویډیو موږ ښیو جي ورته چې موږ الحمدلله د کوټو بدماشان نه یو، موږ د روډونو بدماشان یو. او بیا په خارج کې بدماشي کو، په خارج کې بیا د ستا باجوا دی لکه د ګیدړ په شان دي ګرځي، موږ د زمرو په شان دي الحمدلله ګرځو. سلامونه ته وعلیکم السلام. نو دا ویډیو هم در باندې خپله ګورم بیا سره خبرې. دا موږ د برمنګم انګلینډ په برمنګم ښار کې د انقلابي کاروان چې د برمنګم د ملګرو طرف نه جوړ شوی د پی ټي ایم په حمایت کې الحمدلله دا ویډیو شیر کوي او دلته وګورئ ملګري په ډېر ګڼ تعداد کې الحمدلله افغانان موږ سره دي. تاسو سره د موټرو دغه ښیم چې څومره موټرې دي او څومره خلک دي دا وګورئ. ټرین دی. السلام علیکم. سلامونه. ویډیو د سره شیر کوي اورې هر پښتون نه چې هغه به ډېر بې غیرته بېمانه وي. راو بر یو افغان امون ته راباسي نه یوه خلک دا دی وګورئ دا ځای یې جوړ کړی دی، ډېر تکلیف یې کړی. داسې نور هم کتلی شي چې په ډېر ګڼ تعداد کې یعنې دا زه نه شم کولی چې زه ټول په دې ویډیو کې تاسو ته راوالم تر هغه سره پورې. یعنې دا افغانان ورونو تقریبا ما نه دي شمارلي، خو تقریبا د 40 موټرو قاتله وه او په دې کې موږ یو ویان جوړ کړی و. او موږ دغه برمنګم یعنې په انګلینډ برمنګم ښار کې المراک روډ ورته وایي چې الحمدلله زموږ د ښکته مقبوضه افغانستان خټکورونه پکې ډېر پراته دي، ډېر په ګڼ تعداد کې دي. او دغلته په دغه المراک روډ موږ نور ښار کې خو وګرځېدو، تقریبا 1 ساعت نور هم ګرځېدلي، خو موږ 1 ساعت دپاره المراک روډ بند کړی و. المراک روډ هغه روډ دی چې انتهایی مصروفه روډ دی په برمنګم کې. او موږ دپاره حکومت دا زمینه برابره کړې وه. موږ ته پولیس ولاړو مخکې هغې بیا خلکو ته اشارې ورکولې. نو زموږ قاتله دغلته تقریبا 1 ساعته پورې موږ دغلته ولاړو، خپلې چغې مو والې د پاکستان د دهشتګرد ریاست په خلاف، د پاکستان د کرنیلانو، دهشتګرد کرنیلانو، جرنیلانو په خلاف باندې، او ډېر په منظم طریقې سره. اوس تاسې ما ته دا ووایئ افغانانو ورونو، تاسې به دا باجواب هم کتلی چې هغه په دوبۍ کې لکه کمزي کې ولاړ دی لکه د چرګو غل، لکه هغه کلي ولس کې چې زموږ استازي څوک دا چرګې پټوي که نه، ولاکې د چرګو غل هم داسې وګرځي لکه څنګه چې دا باجوا ګرځي. دا د 2 لکو پوجو مشر، دا د عیسی مشر، دا د ایټمي دا خاوند، ته د هغې دغه ته وګوره او زموږ جرأت ته وګوره. نو بدماشي چې ده
ګله بدماشي چې دوی هم چې راشه ما سره په افغانستان کې وکړه دا بدماشي نه کیږي او چې یو سړی وایي چې راشه ته ما سره بدماشي په دریم هیواد کې معلومیږي او الحمدلله زما ظلمیان زمونږ افغانانو الحمدلله مړانه او توره معلومه ده چې د برمنګم په ښار کې ښه کلا موږ داسې ګریوان ګرځو دغه شان دي هغه اشرف غني صاحب خبره وایي د دې مرمۍ نه ده دغه سینه ده باجوه رامخکې شه پوه شولې نو ته د ګیدړانو په شان دي ګرځه او موږ به د ځوانانو په شان دي اشرف غني صاحب چې دا سینه داسې کړې وه موږ به دغه شان دي ګرځو نو خبره دا ده چې ډېر منظم پروګرام وشو ډېر ښه پروګرام وشو افغانان ورونو ډېر خوند یې وکړو او انتهایی یو ښه میسج ورکو لرو برو افغانانو ته انشاءالله دا پروګرامونه به په مانچستر کې کېږي د انګلند په نورو ښارونو کې به کېږي انشاءالله پی ټی ایم به کمزوری کېږي نه پی ټی ایم به انشاءالله مضبوطیږي او دې ته به انشاءالله په سلهاو په زرهاو ځوانان راځي نو دا مې تاسو سره د پی ټی ایم په باره کې لږ دغه وکړه منظور پښتون هم وینا وکړه او ډېر په منظم طریقې سره پروګرام زمونږ ته دغه شو بل زما د پیجونو مسله ده بخښنه غواړم زما پیجونه بندیږي نو ما نوی یو پیج جوړ کړی دا به تاسې کتلی ده د ارادې نورې مضبوطېږي مونږ نورو مضبوطېږي انشاءالله د دې په خلاف باندې وکړو نو زه راځم د لطیف لا یو ویډیو در باندې ګورم بیا د سره خبرې کوم چې لطیف لا څنګه سړی و زه سره د هغه ویډیو در باندې ګورم د لطیف لا صبر وکړه لطیف لا چې الله دې شهادت قبول کړي دا ویډیو تاسو نو لطیف لا د خدای وبخي ایډوکیټ چې په مقبوضه افغانستان کې شهید کړی شو په پېښور کې لطیف لا ما د مخامخ ډېر زیات لیدلی او لږ نه ډېر زیات ځکه دا په دې کوارټر نه پوهېږم چې دریا او دبخیلو کې اوسېدو خو دی به دې رامداس سره راتلل ته بیا سودا مودا غصه مازدیګر کې کله به چې دی د کچرو د دې نه راغی نو ما زه ډېر د دیدن کړی یو نر افغان و یو نر افریدی و یو نر پښتون و همیشه یې د پښتنو اواز اوچت کړی همیشه یې د پښتنو د یووالي د لر و بر تاریخ ویلی دی نو خبره دا ده چې الله دې شهادت قبول کړي زموږ یو غټه سرمایه وه لطیف افریدی صاحب او الله دې د فامیل ته باقي خیر پېښ کړي راځو په شخصي دشمنۍ خبره کوو
زه تاسو پښتنو یو خبره کوم چې زه یو خبره کوم چې د پاکستان هر یو شي لاندې یو دسیسه وي. شخصي دشمني ولې په پاکستان کې زموږ په ښکته پښتنو کې ډېرې دي؟ یو 2 منټه دې زما په خبرو سوچ وکئ. ګورئ قبایل هغه طرف ته شینواري پراته دي، دې طرف ته شینواري پراته دي، هغه طرف ته صافي پراته دي، دې طرف ته صافي پراته دي، هغه طرف ته وزیر پراته دي، دې طرف ته وزیر، هغه طرف ته مسعود پراته دي. یعنې دا خو یو قوم دی، دا خو یو افغانان دي، لر او بر یو افغان دی. په دې منځ کې دا کرښه ده. د کرښې نه دې خوا چې د پاکستان په نوم دا ریاست جوړ دی، دلته ولې دشمني ډېره؟ هغه طرف ته دشمني ډېره نشته، شخصي دشمني درته ویم. یعنی په افغانستان کې نور جنگونه خو 45 کاله جنگونه خو کېږي، خو شخصي دشمني چې څومره په مقبوضه افغانستان کې په زمونږ په دې ډورنلینډ د خلکو د پاکستان طرف ته چې کوم خلک دي د په افغانستان کې دا نشته. هغه وجه درته ویم. یو خو دا دی چې تاسې وګورئ چې د درې بازار ښکاره ورته جوړ کړی دی چې پښتون ګوپین او ټیپر راغستل سخت کار دی، مګرم تاسې وګورئ په دره بازار کې کلاشینکوف، تمنچا، ټوپک هر شی دوسې مهربانه داسې پیدا کېږي لکه هغه خلک چې هغه ګوپین وخشي یا ټیپر وخشي په سړکونو یې خرڅوي. او بل تاسې دا وګورئ چې ته مړی وکړه، فرض کړه په بازخیلو کې مړی وکړه، په احمدخیلو کې مړی وکړه، په اچر منډړو کې مړی وکړه، یا په چارساده کې وکړه، یا په مردان کې وکړه، یا په نوخار کې وکړه، یا په صوابۍ کې مړی وکړه. خو دلته لاړو باډې ته محرور شو، لاړو جم ته محرور شو. دا د چا نه دا شی پاتې دی؟ یعنې په پروګرام سره په هر طرف نه موږ وژني. که چېرته پاکستان غوښتلی خو دا درې دا ټوپک دغه بیا بند کړی وی که نه، دا ټوپک یې بیا د خلکو نه رضا کړی وی. او بل چې چا څوک چې مړی کوي باید هغې له غټه سزا ورکړي. مګر تاسې یقین وکئ چې 10 مړي وکړه د پاکستان کې د ودونیسي، بله ورځ یې مهربانه راوځه د هغې نور هم پسې برید او داسې شوي دي که نه دي شوي؟ ما داسې دشمنان لیدلي په پېښور کې چې 10 مړي یو بل سره کړي دي، مګر پولیسو نه نیول، حکومت نه نیول، پرېښوده ویل چې دا بس پښتانه دي یو بل سره دي وژني. یعنې په دې هر شي کې تاسې یقین وکئ چې د پاکستان د آیسۍ او د پنجابي لاس شته دی. یعنې که دوی وغواړي یعنې زموږ پښتانه به یو بل دومره سره ونه وژني، مګر هم دې سزا نه ورکوي. دې چې څوک مړی وکړي هغه په جیل کې غټ بدماشي، هغې که په جیل کې هغه ټول خلک تېرېږي، هغې له په جیل کې هم ډېر اختیارات وي. نو خبره دا ده که لطیف لا په شخصي دشمني کې موږ ته خو معلومات اوسه پورې نشته، که نور زموږ پښتانه شخصي دشمني کوي، ولې دا دشمنیان په مقبوضه افغانستان کې زیاتې دي؟ ولې په افغانستان کې شخصي دشمنیان دومره نشته؟ ځکه چې هلته د حکومت کنټرول وګورئ. د داود خان په وخت کې چا مړی نه شو کولی، د زیارشاه په وخت کې چا مړی نه شو کولی، مګر دلته ته 10 مړي کې 15 مړي کې هېڅ خبره نشته. باډې له وتښتېدو، جم ته وتښتېدو، کجورۍ ته وتښتېدو، سیا مهربانه الله که غیر ده او دا ده بستانۍ دی. نو دا هر څلور ورځې سترګې سرې دي، وایي چې مړی وکړم خو باډې له به وتښتم بچ به شم، څوک راته څه ویلی نه شي. نو خبره دا ده چې دغه ټول دسیسې د آیسۍ دي. که دې وغواړي د پښتون په یو کور کې ولا کې کلاشینکوف یا ټوپک پاتې شي، مګر مر سړي په بډه واني ورور صاحب مهربانه تمنچې په بډه والي. زه د دې ګواه خو نیم، خو ما ته چا ویلې چې په دې دغه کې چې دی مینه بازار کې پخوانۍ خبره ده، وایي سودا یې واغسته د 1204 ورته کېدي که څومره کېدي، وایي هغه سره په لانجه شو. نو په هغې باندې تقریبا 3-4 مړي په دې مینه بازار کې وکړل، د ښار په منځ کې. یعنې هلته ګنټهګر دی، هلته مینه بازار دی، هلته هر څه د ښار منځ دی، هلته پولیس یې هر څه. مګر تاسې یقین وکئ چې دا لوبه موږ سره قصدن کېږي چې موږ پښتانه داسې ښایسته ځوانان دې دشمنیانو ویوړه، په کونترو سره یو بل ووژنل، په مړدانې سره یو بل ووژنل، په پټوی سره یو بل ووژنل، په معمولي خبرو باندې سره یو بل وژني. سیا مهربانه دلته د دې شاته دا پنجابي ریاست او دا آیسۍ استخبارات دي. که دې وغواړي هېڅکله دا کار نه کېږي، مګر هم دې قصدن تا ته دا اختیار درکړی چې پښتون بهادر قام او د پښتون دغه چې دی نشانه چې ده سره زري چې دي هغه اسلحه ده. موږ په بلا و اسلحه، موږ ته قلم پکار دی. نو خبره دا ده همدغومره دغه زما دا پیج هم راپورټ شوی د پیج ما ویو نه ښایي، چاته نه ښکاري، خو کوشش به کوم خپل اواز منه بندوم. انشاءالله یوټیوب چینلونه شته دی، دغه شته دی، په ټیک ټاک شته دی، نور زما ویډیوګانې نشریږي، په دې مې پروا نه راځي. خو خبره دا ده چې زه دغه لپاره ستاسې لپاره د اواز اوچتوم
د لرو بره پښتنو دپاره چې یو شعور پکې راشي خپل کوشش کوو ګوره موږ انسانان الله تعالی یوازې لپاره زه نه پیدا کړی چې زه بس مزدوري وکړم او کار وکړم و ختمه الله تعالی موږ یو مقصد دپاره پیدا کړي چې دنیا کې یو کار موږ نه کیږي یو عبادت کیږي او دا یو ستر عبادت دی د لرو بره افغانانو پښتنو اواز اوچتول او دې ځوانانو ته یو صحیح لاره ښودل زه له ټیک ټاک والا نه یم چې زه له ټیک ټاک والا یم چې ګپ راولېږه او ګپ مې ولېږه والله زه خپل یوټیوب چینل هم چاته نه ښیم چې ما یوټیوب چینل جوړ کړی دی راشه سبسکرایب یې کړه ځکه چې باید تجارت راشي بزنس راشي یعنې جوړ کړی مې دی دې لپاره چې زما ویډیوګانې د فیسبوکونه او دا پیجونه بندېږي چې په هغې کې زما ویډیوګانې محفوظ وي چې آینده زموږ نسل زموږ ځوانان دا وګوري چېرې داسې هم یو څوک پښتانه یا داسې افغانانو چې هغې زموږ اواز اوچتو هغې موږ ته دا خبرې کولې ګورئ ډاکټر سیام نجیب کوم وخت کې شهید شوی نن یې وګورئ د هغه ویډیوګانې یا همداسې ولی خان بابا فخر افغان باچا خان بابا یا نور زموږ مشران د هغې ویډیوګانو چې ګورو موږ دپاره یو کتاب دی الله تعالی دې لطیف لا وبخي شهادت یې الله تعالی قبول کړي او همداسې عبدالولي صبزی صاحب چې د افغانانو د افغانیت خبرې کولې د افغانستان تاریخ یې ویلو هغه هم د عیسی د خوا نه په صوابۍ کې شهید شوی دی هغې مخکې ما خبرې کړي په لوی الله سپارم انشاءالله که بل پیج مې جوړ کړو داسې بیا را سره شیر کوئ چې بالکل وایرل کوئ به په دې پیج کې به انشاءالله د بل پیج شیر کوم ځکه دا پیج هم دغه دی د واره به ملګرو سره شیر کوئ چې دا اواز اوچتو زنده‌باد لر او بره یو افغان زنده‌باد پی ټي ایم زنده‌باد ټول افغانان انشاءالله جوړیږي به لوی افغانستان